ها how we can see email دا مته ته مخکې وویلې خو بیا هم تکراروم ته ایمیل په څو قسمه کتلی شو موږ یو ډایرکټ یهو ساین ان کېږو مثال یهو ساین ان شو که نه چې ساین ان کېدو څخه وروسته څنګه چې تا ته په دې ځای کې یا کوم وړوکو وینډوز اوپن کېږي تا ته لکه اواز وکړي که نه چې مثلا تا ته ایمیل راغلی ده صحیح شو که نه یا ډایرکټ ویب سایټ د انټرنټ ایکسپلور کې ته یهو کې ورکړه یهو کې نه ته چک چې تاسو مثال مخکې څومره ایمیلز اوس څومره زیات شوي پکې راځي مثال یهو نه زه ټرای کوم چې کومه صحیح شو که نه یا نه ورته چې ما ته کوم ایمیل نه وي راغلی که نه دی راغلی که راغلی مونږ ته به ووایو که نه وي راغلی بیا به مونږ ته نه وایي صحیح شو دې ځای کې مونږ ته څنګه کېږي بل هغه اوپن کېږي دا ګوره یا د چا غلطیا کس کړې ده اټومیټیک ساین ان پرېښې ده یا دې چې ته ما درې اپشنز ښودلي وو چا پرېښې ده نه غریب غلا کړې ده صحیح شو که نه خو دا څنګه مونږ ساین آوټ کوو ته لرې که غریب ولې د غریب نه پوهېږي که نه د فایدو وجه نه کوم څنګه پرېښود ولته اټومیټیک ساین ان پرېښی نه ځکه تا ته ما وویلې که نه چې دا یاد لاره نو سړي ته مې پرې وکتل ډایرکټ کړو خو زیات کسان دا کوم نه پوهېږي که نه زیات تقریبا دا کوم پرېښي وي ولا ما پاسورډ چا چینج کړی ده څوک وایي ولا ما آی ډي چا چینج کړی ده همدارنګه داسې غلطي ترې کېږي اینه ګوره ایمیل راغلی you have 16 unread email ګوره ایمیل 16 نیو میسج دی که نه صحیح شو موږ څنګه شول ته اینه ګوره روکا شولی you have 16 new mail message دا موږ ته ایمیل شوی ده ګوره په دې باندې کلیک کړه ډایرکټ هغه ایمیل به ته وګورې چې څنګه موږ ته چا کړې ده ودې یاهو لار موږ ورلو که نه دا اوس څنګه تا ته نوی ایمیل راغلی دا هم ته چک کولی شې او ډایرکټ ته غواړې ویب سایټ انټرنټ ایکسپلور کې یاهو ته ورکړه مثال تا سره مخکې درې وو که زیات شوي وپېږه چې ما ته نوی ایمیل راغلی دی دې زده کول ډېر ضروري دی که نه چې خامخا هغسې هغه غلطي ته دې خیال وګوره غلطي ته نه شوی ډایرکټ یې پرېښود دا اوس ما کوم شي چینج کړی مې خو نه هسې کوه غریب او جوړ کړی مې نه وی وه دغسې کې ډېر زیات فکر کوه ښه څه خلک چې څوک آنلاین نه دي زه ګورې انویس یې بلې باندې ټول ته او که چې ومې نه ګورې لرې دا نیټ سپیډ وجه نه دغه سلو ده ګوره 10 دې شاوخوا چلیږي ګوره میګا بایټس پر سیکنډ باندې صحیح شو زه انباکس باندې کلیک کوم ما څه ګوره څومره میسج دی ګوره you have 24 unread message in your box مخکې 16 وو که نه اوس څومره دی 24 دا ولې چې دې ما سره مخکې نور عمل اته دا نور مو که نه مخکې ما سره هغه ما نو چک کړی 14 نور راغلي ورسره صحیح شو د انباکس باندې څنګه کې کلیک کې دې ځای نه هم کولی شې دې ځای نه هم کولی شې دلته لوډینګ یا هم دلته لوډینګ ډرافټ چې ده کوم تاسو مثال سینډ کړی بېرته ډرافټ کړی ډرافټ دې پرېښی دی دا سینډ کوی څنګه ورته سینډ کوم تاسو سینډ کړي دي ته خدای ته اوس ټول وایم خیاله دا ټریش ده کوم رقم ګوره ټریش مطلب دا که نه بریف کیس هغه څنګه ریسایکل بین مطلب دی ښه ټریش لینکس او لینکس دا لینکس مطلب ورکړي ښه لینکس کو ټریش ته کې موږ ته ریسایکل بین ته کانټیکس ته پکې کلنډر شو دا پکې نټ پیډ شو پکې دا ټول موږ ته ښیي څنګه شو پوه شوه ټول وروسته درته دلته لوډینګ میل لکه هغه دی خو میل لکه سپیډ سلو ده که نه دې وجه نه سلو راځي ځکه نه دومره سلو ها صحیح شو اوس ته خپل ایمیل څنګه چې کولی شې یاهو له لارې صحیح شو دا به څنګه کې هلته که ایمیل باندې ته کلیک کړې دا به چې څنګه ګوټو یاهو باندې لومړی فرسټ آپشن باندې څنګه کې کلیک کړې یو خو هغه ویب سایټ لارې که نه انټرنټ ایکسپلور لارې او دې لارې د یاهو لارې فرسټ آپشن باندې څنګه کې کلیک کړې صحیح شو دا موږ ته څنګه او بیا به څنګه انباکس باندې کلیک کړې ته مثال دلته اوس موږ ایمیل لیسټ اوپن شي دې ځای کې
سکنه صحیح شو او دا کوم کسان چې ماته ایمیل یې کړی دی نو یم هغه ته ښیم اوس ښیم پیمنټ څه وکړه دا اوس څنګه یاهو لاره موږ ایمیل څنګه کتلی شو صحیح شو غواړې ته غواړې ځینې کسان ته کې ته پوهېدو کې ما زیاتره هسې راغلی دي که نه هغه له وجې نه دی غواړه داسې هغه نه راغلی کنګریچولیشن اقبال مهادر شیر ښکاري میش لپاره ساتي چې څو پر دی ایمیل جوړ وي آی ډي وي صحیح شو یا ځینې مسله کله نه شي پکې نه بیا همداسې ځان سره سیف کوي دا و how we can see email